سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سي یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل طرفه نن په دغه ویډیو کې به زه ستا د فری مایننګ یو بله بهترینه پروژه در معرفي کوم چې په دې کې څنګه اکاونټونه جوړولی شو څنګه پکې کار کولی شو ټول ملګري چې دا ویډیو ګوري په دغه پروژه کې لازماً اکاونټونه جوړ کړي انشاءالله په راتلونکي څو میاشتو کې به دغه د دې پروژې کوم کریپټو کوین چې دی دا به لانچ کیږي مختلفو صرافیو باندې بیا کولی شو موږ تاسې په فری ډول سره له دغه کوم کوینونه چې موږ تاسې ماینینګ کړي د دې څخه استفاده وکړو او پیسې موږ په مختلفو صرافیو کې نغدي کړو نو په دې ویډیو کې ټوله پام دی دا د سیلیا په نامه یو کریپټو نوی ماینینګ کوین دی دا به موږ تاسې ماینینګ کوو د اکاونټ جوړولو مکمل لارښود دی تاسې راسره ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل معراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ تر ټولو لومړی به تاسو ته د دغې پروژې لینک په لومړي کمنټ او همدارنګه د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي صحیح ده تاسو به د همدې ویډیو په ډسکرپشن باندې کلیک واخلئ چې کله په ډسکرپشن باندې کلیک تاسو واخیستم ما به لیکلي چې د سیلیا نتورک لینک دا دی صحیح ده یا تاسو زما ټلګرام ته راشئ په ټلګرام کې هم ما شیر کړی دی دې لینک به هم تاسو ته په ډسکرپشن کې پروت نو تاسو به راشئ تاسو په دغه لینک باندې کلیک واخلئ چې کله په لینک باندې کلیک تاسو واخیسته دلته تاسو ته چې تاسو د یو براوزر له لارې داخل شئ براوزر که تاسې کیوي در سره وي یا کروم در سره چې هر براوزر در سره وي خو ما سره زه کیوي دی کیوي که تاسو سره کروم وسي کروم له لارې لوګین شئ په د کروم له لارې زه ځکه نه لوګین کیږم چې یو ځل ما د کروم لارې یو اکاونټ جوړ کړی بل غواړم د دغه کیوي له لارې جوړ کړم صحیح ده نو کله چې تاسو په لینک باندې کلیک واخیست نو د سیلیان نتورک په تاسو ته په دغه شکل سره راخلاص شي بره لومړی به په دې ځای کې تاسې خپل یو ایمیل ورکړئ جیمیل یا ایمیل به تاسې ورته ورکړئ صحیح ده راځم زه دلته خپل یو جیمیل چې دی هغه ورکوم صحیح ده ګورئ دوستانو دلته ما خپل ایمیل ورکړه صحیح ده په لومړۍ خانه کې به تاسې خپل جیمیل یا ایمیل ورکړئ په دویمه خانه کې به تاسې یو پاسورډ جوړ کړئ ګورئ زما پاسورډ وګورئ ما څه ډول پاسورډ جوړ کړی دی ګوره ایم مې په غټه کې لیکلی نو په دغه شکل سره به تاسې پاسورډ جوړ کړئ د نوم لومړی حروف به تاسې غټ ولیکئ او نوم به ولیکئ او شمارې به پکې استفاده کوئ صحیح ده او بل راغلی دی ریفرال کوډ ډیر زیات مهم دی تاسو په زما دغه ریفرال کوډ ورکړئ د یول به خو ریفرال کوډ په خپله راشي که خپله رانغی په یو خبره بله ده په ریفرال کوډ کې چې دغه اخیري ټکی نه وي د اخیري لکه اوس زما ریفرال کوډ دی اخیري حروف یې دی سی ال ټي که نه دغه ټي تر ورانه شوي یا بل نو تاسو به ریفرال کوډ په دقیق شکل سره ورکړئ چې د ګوره اوس دلته اخره کې ټي دی به د اخره کې ټي اوسي تیار په خپله مې درسره راخښتې که په خپله یې روانښت کوم کوډ تاسو ته په سکرین ښکاري همدا کوډ به تاسې ورکړئ چې کله مو ورکړه په کریټ ان اکاونټ باندې به تاسې کلیک واخلئ نو ګورئ زموږ ستاسې اکاونټ چې دی هغه په کامیابۍ سره اکاونټ چې دی څه شو پکې جوړ شو نو چې کله هم تاسې اکاونټ جوړ شو نو اوس مهال که دا ځان سره سیو کوئ ښه ترخه که نه سیو کوئ داسې لرې کړئ نو زموږ ستاسې اکاونټ چې دی هغه بالکل جوړ شو د اکاونټ چې کله تاسې اکاونټ جوړ کړه نو دلته به ستاسې ډایرکټ راشئ په وریفای اکاونټ باندې به تاسو کلیک واخلئ دا ځای ډېر مهم دی صحیح ده چې کله مو اکاونټ جوړ کړه په وریفای اکاونټ باندې به تاسو کلیک واخلئ چې کله په وریفای اکاونټ باندې کلیک تاسو واخیست دلته لیکل شوي دي ګورئ ریکویسټ او وریفیکیشن کوډ نو په دغه ریکویسټ او وریفیکیشن کوډ باندې به تاسو دغسې کلیک واخلئ صحیح ده چې کله په دې باندې تاسو دغسې کلیک واخیست بیرته به راشئ خپل دغه ایمیل به راخلاص کړئ صحیح شو خپل ایمیل کله چې تاسو ایمیل راخلاص کړئ ګوره دلته به اوس موږ تاسو ته یو کوډ چې دی هغه راشي خو کله چې موږ تاسو سره دلته هغه کوډ رانغی نو بیا به تاسو څه وکئ په دغه تري نشانو باندې به تاسو کلیک واخلئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک واخیست دلته به لاندې راشئ دلته لیکل شوي دي آل ایمیل صحیح شو په دې آل ایمیل باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ صحیح ده چې کله په آل ایمیل باندې کلیک واخیست ګوره موږ ته دغه کوډ چې دی راغلی دی صحیح شو په دغه طریقې سره به تاسو آل ایمیل کې پیدا کړئ په دې باندې به کلیک واخلئ چې کله کلیک پې واخیست را به شئ او دغه کوم کوډ چې تاسو ته به راغلی وي دا وینئ دا به ځان سره کاپي ونیسئ صحیح ده په دغه شکل سره به تاسې دا کاپي کړئ چې کله هم کاپي کړه را به شئ همدلته دغه اپلیکیشن ته صحیح شو یا همدغې کوم لینک له لارې تاسو جوین شوي یاستئ دلته به راشئ دا به پیسټ کړئ چې کله هم پیسټ کړه په وریفای اکاونټ باندې به تاسې کلیک واخلئ چې کله په وریفای اکاونټ باندې تاسو کلیک واخیست نو زموږ ستاسې اکاونټ څه شی شو هغه زموږ ستاسې اکاونټ وریفاید شو دا وینئ زموږ ستاسې اکاونټ وریفاید شو نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې په دغه سیلیا کې تاسې اکاونټونه جوړ کړئ بله مهمه خبره دا ده تاسې به راشئ له هغې نه بعد چې کله تاسې اکاونټ پکې جوړ کړه تاسې به راشئ پلی سټور ته او له پلی سټور نه به تاسې د دې کوم اپلیکیشن چې دی دا به تاسې له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ صحیح ده ډاونلوډ سي دلته به سرچ ته راشم او دلته به زه ورته ولیکم سیلیا صحیح ده چې کله مې سیلیا ورته ولیکله نو ګوره دغه دی دا به تاسې بیا له پلی سټور نه څه کوئ انسټال کړئ او ډاونلوډ پې کړئ چې کله هم ډاونلوډ کړئ خپل اکاونټ به پکې خلاص کړئ او هره ورځ تاسې په 40 ساعتو کې یو ځل خپل مایننګ بشپړوئ